الله پاک ډیر رحم کړی دی ولې چې د مرګ په حالات کې زه پروت وم الله پاک ماله دویمه زندګي را کړې ده د کراچۍ جینۍ به غواړم نو هغه ډیر مست وچلېدو د بهار کیسټ و نو په هغه ورځو کې لکه د هغې ډیر مانګ و نو که دی په کټ کې خو دی په کټ کې نه دی که په هر ځای کې خو دی په هغه ځای کې نه دی یو دنیا کې ګرځي وایي ای علمه درته وایم یاران نشته که ته غواړې دوستانه کې تاوان نشته چې دولت ته سره نه وي سید رحمانه مور و پلار او خویندې وروڼه خپلوان نشته سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار لانډي کې موجود یم زما پر څنګ باندې له پښتو ادب سره ریلیټډ یو پښتون ناست دی چې د دې پښتون نوم دی سید رحمان لوهار سید رحمان لوهار صاحب په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده او له دې سره سره سید رحمان صاحب د پښتو یو بهترینه شاعر هم دی د سید رحمان صاحب پر ژوند او پر فن تفصیلي مرکه کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید رحمان صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم خان دا وطن چینل او عظیم خان ما سره ناست دی زه اول نمبر دیو ته سلامونه بیا ټولو دوستانو یارانو ته دعا سلام کوم ډیره مننه کور د ودان سره ظالمه یو خو ستا د لاسه زما پلار بېګناه لري بل د دې مظلمې جنۍ نه چپه پرې کړې زه به نن ستا سره هغه کار کوم تا به زه د ځمکې تل ته رسوم د ځمکې تل ته سید رحمان وروره دا ماته ووایه لکه څنګه چې شروعات کې خبره ما وکړه چې ته د پښتو ټیلي فلمانو او ډرامو سره ریلیټډ دی تا کار پکې کړی دی دا مجلس که د لږ موږ ته په تفصیل سره وکړي چې کمې کمې ډرامې وي او کمې کمې ډرامې ایټ شوي دي زما لکه اوله ډرامه چې وه نو میره مور وه او هغه یعنې ډېره ښکلې په ترتیب باندې چلېدلې وه شهزاده سواتی میوزک سنټر والا بنارس والا هغه ریلیز کړې وه بیا هغې پسې ما دویمه ډرامه یعنې تیاره کړه چې د هغې نوم جدایي نو جدایي کې زما سره هم ډېرو ښو اداکارانو کار وکړو او لکه هغه هم ډېره ښکلې کامیابه شوه هغه مونږ ریلیز کړه بیا د هغې ورپسې بیا داسې مونږ یو پروګرامونه کول چې هغه به په کیبل باندې یعنې کتی شو نو کیبل هغه پروګرامونه چې وو ډېر مزیدار وو لکه کیبل والا به ډېر په دغه سره چلول او بیا پسې لوفر ګڼکپ ډرامه مونږ تیاره کړه چې هغه لوفر ګڼکپ ډرامه چې وه نو هغه بیا مونږ سره لږوټې ټایم لږوټې لکه دغه وفا ونه کړه نو د هغه ټایم د وجې مونږ لکه هغه لوفر ګڼکپ ډرامه په نیمه کې لږه پرېښوده دا د ډرامو ذکر چې تا کوم مونږ ته وکړی دا ووایه دا د کم وخت کیسه ده څومره ټایم به یې څه وي د دې ډرامو ټایم یوه کېږي چې هغه 14 کاله به وشو چې یعنې ما د هغې جدایي ډرامه جوړه کړې وه دې 1400 کلو بعد بیا تا ډرامو کې کار نه دی کړی نه جي کړی مې و بیا ورپسې 14 کاله نه وروستو تقریبا بیا 10 کاله کېږي چې مونږ دغه دوه ډرامې بیا تیارې کړې میره مور او لوفر ګڼکپ په دې ټولو ډرامو کې داسې ډرامه چې د هغې ډرامې په وجه باندې ته پښتنو پزیاندلی هغه کومه ډرامه ده او په هغه کې ستا کرکټر څه و په ډرامو کې خو هیرو به کرکټر زما و او لکه پیژنګلو لکه پکې ډېر داسې شوی دی چې په میره مور ډرامه کې لکه زه خلکو ډېر زیات خوښ کړی یم جي او د هغې د وجې لکه مطلب دا دی بیا مونږ دا نورې ډرامې جوړې کړې خو بس په د وخت په وجه باندې مونږ بیا لکه ډرامې لکه بندې کړې کم ستونزه وه کم تکلیفات و چې تا دا فیصله وکړه چې بس
زه په ډرامو کې ذاتي کار نه کوم. دا جی داسې خو زمونږ یو شوق و، دا یو فن و او عوامو لکه مطلب د خوښولو، نو په دغه وجه باندې لکه بیا موږ لکه کردار کو خپل لکه ښه اداکاران دلته زمونږ سره و. خو زما څه بیماري وه چې زه هغه بیماري په ما راله، نو بیا زه 2 کاله تقریبا بیمار وم، سوات کې وم په هسپتال کې. نو بیا چې هغه بیماري ما تېره کړه او رالم، نو لکه ما د هغې د وجې لکه وینې غورځولې وې او لکه ډېر تکلیفات په ما تېر شوي. نو دا زما شکل چې و نو هغه بیا لکه کیمرې داسې نه اخیستو، نو دغې وجې لکه مطلب دا دی ما بیا دا ډرامې دا هر څه دا روکه کړل. بیماری زه اوس څنګه؟ بیماری نو اوس انشاءالله چې الله پاک ښه کړی یم او لکه الله پاک ډېر رحم کړی دی، ولې چې د مرګ په حالات کې زه پروت وم، الله پاک ماله دویمه زندګي را کړې ده. زه د الله تعالی ډېر شکر ګزار یم. شاعري متعلق هم زمونږ کتونکو ته تفصیل دی ووایه. لکه زما شاعري وه تقریبا 1984 نه ما شاعري شروع کړې وه. نو هغه لکه ما به لیکله خو لکه پټه به مې ساتله، ما وی جی چې دا خلک څوک ونه خاندي یا دغه نه شي. او لکه خیر یو جټکه په ما داسې تېره شوې ده، یو خلک وایي چې بغیر شاقۍ نه کېږي، نو داسې یو جټکې والی وم. نو د هغې د وجې ما بیا لکه په ما باندې چې ما لیکل شروع کړل، نو په هغه لیکلو کې لکه لیکل ډېر مزیدار و، لکه په ما به ډېر خلګېدل، خو لکه شایع کول مې نه، ما لږ شرم محسوسوم یاسې نه. دا خلک غټ غټ ګلکاران دي، دغه دي، اوس که زما شاعري ووایي بیا به شی ګډوډ شي. نو دلته کې یو هزارې یو ګلکار راغی کراچۍ ته، نو هغه سره غلی غونډه کېناستم، ما یاره زه څه لیکل میکل کوم او که تاسو هغه وګورئ نو ښه به. نو عظیم خان هغه شاعري هغه وکته، چې وکته نو ما ته یې وویل چې بھائی تا له خو به زه کیسټ کوم. ما دا تاسو وایي کیسټ پسند کې؟ وایي نه زه به کیسټ کوم. دا شاعري زما ډېره خوښه شوه. نو په هغې کې لکه مطلب دا ډېره ښکلې شاعري وه، هغه پکې کیسټ وکړو. نو په هغې کې داسې یو غزل دی، وایي ای یاره ما غریب ته یادوه کله ناکله، شربت دې د سرو شونډو راکوه کله ناکله، کړۍ یې داسې ده وایي د زلفو په تارونو مې کلک وتړه جانانه، د زلفو په تارونو مې کلک وتړه جانانه، زنګو کې مې د عشق زنګوه کله ناکله. نو وایي نور واوره سید رحمان لوهار به ستا په عشق کې مړ شي، نور واوره سید رحمان لوهار به ستا په عشق کې مړ شي، خوله د اننګو دې پاکوه کله ناکله. نو لکه هغه بیا هغه کیسټ هغه وکړو او هغه ریلیز شو. نو چې هغه څنګه شهزاده سواتی ریلیز کو، نو ما ته وایي چې بھائی ماله به کمرشل کیسټ کې بیا ما په شهنشاه باچا باندې کیسټ وکړو. د هغې نوم و د کراچۍ جینۍ به غواړم. نو هغه ډېر مست وچلېدو او د بهار کیسټ و. نو په هغه ورځو کې لکه د هغې ډېر مانګ و. بیا پسې داسې یو بل کیسټ یې وکړو ټګه یارانه، بیا یې پسې بل وکړو یارباش. بیا لکه مطلب دا دی ډېر لکه شوي دي، یو زمانه بیا ذهن نه وتې دي، خو لکه کیسټ یې ډېرې ښکلې ښکلې وشوې. په دې کې ما سره ډېر یو کیسټ کې ما سره شاعرانو هغه عبدالرحمن باج کټوالو او حکیم خان بونیری او زما شاعري وه. یو کیسټ زما د یار محمد خټک سره هم راغلی و، یار محمد خټک او زه هم. نو شهنشاه باچا ډېرې ښې کیسټې موږ له وکړې او ډېر ښکلې هټ کیسټې وې. د هغې سره لکه مطلب دا دی چې لکه دنیا وپېژندو. یو شاعر سی یو شعر لیکي، د دغه شعر څه ټایمینګ پته وي، په شپه یې لیکي، په ورځ یې لیکي، که یو مخصوصه ټایم وي په هغه ټایم باندې دی هغه شعر جوړوي. دا جی خبره داسې ده عظیم بھائی چې شاعري چې کوم سړی شاعري او هغه خپل کامپي راواغسته او دی دا پین راوالي، نو که دی په کټ کې خو دی په کټ کې نه وي، دی که په هر ځای کې خو دی په هغه ځای کې نه وي، دی یو دنیا کې ګرځي، دی د تصور په دنیا کې ګرځي، ټکي راغونډي، دی دله الو هوش راشي چې دی دا شی پوره کړي. شاعري تنهایی غواړي، بالکل تنهایی. لکه زما سره دلته یو کس و، نو هغه راغی شاعر و، هغه مو ما ته وایي چې یاره سید رحمان بھائی نن سبا چې یو نو ما او تا لکه اوچت شاعران یو. ما هغه څنګه
وی لکه ما او تا لکه د غني خان نه موچت یو ما وخندل ما یاره غني خانو نو ما ته وایي چې نه غني خان خو د وخت رحمان بابا خدا بالکل. نو ما ورته هغه څنګه ته ما په دې اوس پوه کړه چې دا څه مسله ده. ما ته وی هغه خانو نو هغه به یو ځای کې ناست په خپل دغه کې نوکر به چای راوړو، نوکر به روټۍ راوړه، نو هغه به لکه هر څه چې لیکل خو جوهر به تلو لیکل به او ما او تا چې لیکل راوالو نو کور کې راته اول وایي چې ټماټر پکار دي، کله وایي پیاز پکار دي، کله ماشوم چرا چرو، نو دغه وایي په دې کې چې مونږ ولیکو که نه نو موږ د هغو ځای ته رسېدی شو. یو پښتون شاعر چې دی شاعري کوي ده ته عام پښتانه څنګه ښکاري؟ نو دته پښتون شاعر چې شاعري کوي که نه دې پښتنو کې لکه مطلب د پښتون دپاره یې کوي نو پښتون ورته ښه ښکاري، ښه دغه ښکاري. خو دا لکه مطلب دا د شاعري کې لږ مجاز استعمالیږي که نه، لکه مجاز زیات او د حقیقت لږ کم نو لکه مجازي او دا پکې حقیقي دې کې لږ فرق وي. نو مطلب دا دی ما نه دغه کړی دی نه یعنی مجازي کړی دی شاعري چې ده نو ما لکه مجازي نه ده کړې، حقیقي مې هم نه ده کړې، ما رواجي کړې ده. جی ما رواجي هم کړې ده، رواج پسې تللی. حقیقت کې دا ده چې مطلب دا دی چې شاعري حقیقت کې پکې هم شوي دي مانځه پورې د مور و پلار ادب پورې چې یو تبلیغي وه زما کیسټ اورېدو هغه بیا ما ته ټلیفون وکړو ما 4 میاشتو نه راغلی یم خو دا کیسټ مې واورېد تا پکې د مانځه په دې باره کې ټپې ویلي د مور و پلار د ادب ټپې تا ویلي دي لیکلي دي. نو لکه زه دا کیسټ ډېر په شوق اورم. کتونکي په انتظار دي چې د د شاعري یو داسې نظم یا یو داسې غزل یا یو داسې ټپې که په مونږ باندې واوري. دا یو شعر دی وای ای علمه درته وایم یاران نشته، که ته غواړې دوستانه کې تاوان نشته، چې دولت ته سره نه وي سید رحمانه مور و پلار او خویندې رونه خپلوان نشته. بنیادي طور د کومې سیمې؟ زه خو جي د سوات یم او په سوات کې بیا یو رنګماله کلی دی ملوک آباد ورته وایي، ملوک آباد نه زه د هغه ځای یم او زه تقریبا 90 کې کراچۍ ته راغلی یم او 33 سال مې دلته مزدوري وکړه او جولا قدرت ته نه ده منظوره جو د کلي دغه نه کېږي دلته بس پروت یم. بچیان مچیان د څومره دي او څه کوي؟ بچیان خو مې د خیره سره غټ دي او تقریبا یو دلته دی ما سره خپل لواري کوي کمانو کار کوي، یو د کمپنۍ کې دی اپریټر دی، یو پولیس کې دی سوات کې دی او سپکې حافظان دي د قرآن 2 او لوڼه مې دي جو هغه هم ترجمې کوي او ښه دي برابر دي جو وخت تېرېږي الحمدلله کور الله را کړی دی. تعلیم دې شته او که دې نشته؟ تعلیم مې جي د 8مه پورې شته او 8مه پورې مې تعلیم کړی او پښتو لکه دلته ښه کسانو له لیکل نه ورځي او الحمدلله زه پښتو ډېره ښایسته لیکم او لکه ما چې به کوم لیکایي وکړه دغه نو شهنشاه باچا به اکثر داسې ما ته به زه ستا په دې ټپو مین یم یو دا لیکایي دې مزیداره ده دا نو ګنټې کیسټ په واه اکثر په ګنټه کې کړو. شهنشاه باچا ستا شاعري په خپلو سندرو کې راوستې ده داسې سندره که د هغه 2-3 شعره مونږ ته ووایي. یو چاربې ته ما هم کړې ده وای مورې ته مه کوه خفګانو خیر دی په ما کسه تېرېږي زه در نه ځمه کراچۍ ته سبا شاید کوچ روانېږي. نو لکه داسې خو زما بیا هېري وای مورې چې لاړ شم کراچۍ ته ځان به ښه نیسم مزدورۍ ته او مورې زمونږ مجبوري ده ځان بس یې ځم هغه ګرمۍ ته روپۍ چې څومره زه ګټمه ټولې به تاله رالیږمه د ژوند وختونه به تېرېږي او سبا شاید کوچ روانېږي. په آخر کې مینوالو ته پښتنو ته کتونکو ته که د یو پیغام په ذهن کې نو زما طرفه خدا پیغام دی چې یعنی مطلب دا دی زما دوستانو مرګرو خپل مونځ او دس کوئ مونځ بالکل مه یعنی دغه کوئ او لکه په ټایم باندې خپل مونځ قرآن تلاوت کوئ او خپلو بچو ته سیده لار ښایئ
او دا د چې یعنې مطلب دا د دنیا پاتې ده، د دنیا دا معاملې او دا شیزونه میزونه دا سر ته نه رسي. نو زما خو دا ریکویسټ دی چې تاسو لکه د دین په لار باندې د خپل بچي او دا راواړوئ، نو زه به ډېر زیات خوشحاله یم. ګرانو کتونکو دا اوس سید رحمان چې د ده پر فن او پر ژوند باندې هم له ده سره تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازه. د الله په امان.